السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو بل نوی ولاګ ته ښه راغلاست په دې هیله چې د دنیا په هر ځای کې یاست روغ جوړ او صحتمند به یاست او د ژوند چارې به مو په خیر. بیا هم جمعې ورځ او کندهار لرې نه ولاړو، کور سره نږدې شاوخوا یې 9 مینه کې راووتلو. نو موږ یو سپکه د غرمې ډوډۍ به وخورو، ناشته راکم. نو ژمی دی، روش و غوښې هم ښه خوند کوي، خو وخت نه و نو د ټول شیان سره برابروې وخت نیسي. کو پر داګیو به غرمه تېره کړو. نو زبیر دی وینې زبیره زویا چیرې ده؟ زبیره یوازې د زویا معلومات ورکړه. زویا نسته نو نن دا ناست ټول د زبیر دی. ته ګوره دی بیا دی جدي ودرېده، جدي مه درېږه، ورته وخانده مساج ورکړه. شان میان اماده دی وینې ناست یو د سړک په منځ کې تقریبا. دې خوا ته هم سړک دی او دې خوا ته هم سړک دی. په دې ګلانو کې ناست شو، په دې ښایسته ګلانو کې ډېر خوند کوي. نو اوس به که شان اماده کړو، دغه دي رومیان دي، دا د وینې دا نور ضرورت شیان خو وینې ګیس ډبه ده. او دلته څه شي؟ او دا د کوره وریجې راغلي دي. ښه یو شی د کور هم پکې راغلی دی. راځئ نو نور خو نو شاوخوا بس وینئ چې میله وال روان دي. ول به دا رومیان ورته اماده کړو، یو څه دوی سپین کړي ول، ما زه به دا خپل حق هم پکښې ادا کړم. دا ډبه څه نشي سمولی. اول به دا وږه لږ یو څه خوند پکښې وباسي، لږ به سره شي، رنګ به بدل کړي. سنوار شو د رومیانو، وږه وینې اماده شوه. یم ښه خوندور سره ول، ښه داسې ول لکه جوش. وار د مالګې دی، مالګه چېږي. دا که مالګه راکړه زما وینې. مرستیال مې دغه دی، مرستیال مې زبیر دی، زبیر زما مرستیال دی نن په دغه کې. مالګه مې ور واچوله، اوس بیا نو پرېږدو چې دغه شي، چې پاخه شي. اوبه نه ور اچوه څه؟ یا اوبه نه ور اچوه، سر مو ور وتړئ. دا بیا یو ګړی پرېږدو چې پاخه شي. نور نو وینې ښه یې داسې خوندوره د ژمي لمر دی چې خوندور، ډېر وخت هم وغمیږي، خو یو ګړی ښه خوند کوي. ډوډۍ به بیا دلته که لمر په عذاب کړو، بیا به د سایې ته وخورو. خلک شوکا شوکا را روان دي. نو اوس غرمه ده چې ماپښین کېږي یا مازدیګر کېږي، نو مینهوال ډېرېږي، میله وال. ډېر ښایسته ویو دی دې خوا ته، ښایسته ګلګلاب دی. یو دی چیک مچ داسې ورته وګورئ چې وینه موښلوي. ډېر ښایسته ګلګلاب شان دي دې خوا ته. ورته انتظار یم چې رومیان پاخه شي. داسې ښایسته ویو ده ته داسې ورته وګورئ چې لمر هم ښه لګېږي. یو ګړی چې بېرته په عذاب مو کې بیا راسو سایې ته کښېنه. زبیر هم ځغلي. تقریبا حالا به اماده یې فکر کوم. نو دا وخت د ژاوله ده، دا وخت د ژاولې ده. ښکاره که څه رقم ژاوله خورې ایست. بس نو زما همیشه زما د
دغه له غاړې دا مسؤلیت د اشپزۍ چک ور واچوو چې زبیر یې ونه خوري نه دي څه ښه ژبه دا تقریبا اماده دي ته وګورئ څنګه رنګ یې وکړي کمک پاخه سورمیان خورین داسې سوچي چې وار د دغه سو دا هګۍ سو ما هګۍ خوښې دي اوس بیا په زور یې په راخورې لیمبو راکړه چک په زور په راخورې هګۍ ور نور کړه خو ډېرې دي بیا نو لیمبو به هم پسې پر واچوو هغه وغورځه یې هغه مات کړه لمونه ولې پرته نو بیا داسې خوند کوي دا د لیمبو هګۍ پکښې ږدو مالګه خو مو رومیانو ته ور اچولې وه که بیا نه وه بیا به یې وروسته وګورو اوس به دم ورکړو له خیره سره زبیره خوراک ته اماده کېږي ولې یې ډېر تکلیف راکوي نو دا به ښیي چې دغه شي مستې دې یو څه لږ راوړي دي یا نه هګۍ خو بیا دغه خوند نه کوي دا ټول شیان به باید بیا ټول کړو نو کچره به نه جوړوو زبیر ته مې وریجې راوړي دی به وریجې وخوري هګۍ ترخې ته به دا وریجې وخورې هګۍ ډېرې ترخې دي صحیح ده سمه ده ترخې ده ته خوند ورکوي وایي ما ترخې خوند راکوي سیوالې وګورم خورې وده زه یې درکړم ډېر سودا ده ها ونیسه ها اولو خوندوره وه که نه وه خوندور دغه دي ته وګورئ بیخي اماده دي غوړې یو څه زیات نه دي غوړې یې راایستلي دي راځئ نو بالا نوشیجان کوو زبیره داسې د لیمبو بویه ځي خوندور نو زبیره چیک یې که ځه مازې در واخله خوند به یې وګورو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله پر ووایه ستر کړایي یې ښه خوند دی نو دا به وخورو له خیره سره بیا به خبرې کوو راځئ ماشاءالله دې ورسره یي داسې ورته وګورئ بیا ښه دا لیمبو داسې خوند پکښې ایستلی دی چې مه کوه خبرې نو که خوندوره نه وای بیا داسې نه خلاصېدله ښه ورته وګورئ شی لا نشته پکښې په کړایي کې وریجې چې د کور دی هغه دغسې پاته دي کړایي خلاصه شوله نو الحمدلله بس نو د خپل لاس پخلی بیا جلا خوند کوي نو ډېر خوند یې وکړي ولا اوس به نو داسې شاوخوا یو ګړی قدم ورته ووچې د دې هوا او فضا څخه خوند واخلو ښایسته لمر دی او شینګیا ده ورته وګورئ ډوډۍ څه مو خوند واخیستی دا سترګې مو روڼې سولې ویې خورئ مې پرېږدئ پس له ډوډۍ څه نو اوس زبیر چای راچي واچوه زبیره چای واچوه تا وچښلی چای زبیره ښه بس صحیح دی بالا پلمېټ هم راته راوړه نو یو دانه ځینې راکړه نو خوله کې یې راکړه زما لاسونه بند دي ښه ته به زویا یې ما ته به په خوله کې پلمېټ راکړه ښه آفرین اوس نو ژمی دی بس ښه خوند کوي راوړه دې خوا ته زبیره اپل خورې که نه زبیر ته مې اپل ور رانیول بس نو ورځ مو تقریبا تېره کړله مازدیګری سو او میله وال هم رامات سوه وینې ښه شاوخوا
ټوله راغلل عوام یو اندازه یخه سوله نو نور مو اراده ده له خیره سره چې ولاړ شو کور ته نو تر بیا د خدای په امان ښه وخت